بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیف دلدار، تاسو ګورئ ډي آر کې فوډ چینل. نن زمونږ ریسیپي ده کریلا. بسم الله الرحمن الرحیم. 2 کیلو کریلا پوستکی به ترې لرې کړئ چې دا پوستکی ډېر تریخ وي، او بیا به یې حلقه‌یي په شکل باندې پرې کړئ، رنګ او زړي به ترې لرې کړئ. کریلا ډېر فایده‌ناکه سبزي ده، باید چې هر څوک استفاده ترې وکړي، استعمال یې کړي. دا طریقه زده کړئ، هېڅ ترخی نه راځي او ډېرې مزهدارې راځي. مالګه 3 قاشقې به پرې واچوئ او ښه به یې مکس کړئ. دا چې کله ښه مکس کړه، بیا به یې د نیم ساعت دپاره کور کړئ، کېږدئ نیم ساعت دپاره. هغه نه بعد به بیا دا اوبه پرېږدي، دا اوبه به ترې ټولې وباسئ او 2-3 دفعې به یې په یخو اوبو ومینځئ تر څو د ده مالګه او تریخوالی ټول لاړ شي. ښه به کریلې وچې کړئ او هغه نه بعد به غوړي نیمه پیاله، پیاز 3-4 عدده، دا به ښه سره کړئ. کله چې د پیازو رنګ چینج شو، بیا به یې وباسئ. د میتي دانې 1 قاشق غذا خوري، د بادیانو ګل 2 دانې، سټارنیس، ثابته زیره نیمه قاشقه د غذا، هوږه او ادرک 1 قاشقه د غذا، رومي 15 عدد، کورکمن 1 قاشقه د غذا، سره مرچ 1 قاشقه د غذا، دنیا پوډر 1 نیمه قاشقه د غذا، زیره 1 قاشقه، مالګه 3 قاشقې د چای، امچور پوډر نیمه قاشقه. کریلې به په غوړیو کې سرې کړئ تر څو رنګ یې چینج شي. کله چې دا رقم کریلې تاسو جوړوئ، نو پیاز علیحده سره کړئ او رومیان علیحده لواب کړئ چې تر څو د هغوی اوبه ټولې وچې شي، او کریله به غوړیو کې ښه سره کړئ تر څو پورې چې ده هم اوبه ختمې شي او تریخوالی هم ختمیږي. نو بیا به ټول یو ځای کړئ او کومې غوړي چې کریلو کې وي، هغه غوړي به ترې لرې کړئ. هغه پیاز دوباره موږ پکې مکس کړل. ډي آر کې فوډ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ. رومیان هم موږ مکس کړل، ځکه دې ټولو شیانو کې اوبه پاتې نه شوې، او اوبه چې پاتې نه شي نو هم تریخوالی پکې نه راځي او مالګه هم تریخوالی ختموي چې کوم موږ مخکې مالګه اچولې وه، بیا مالګې اوبه هم ترې وباسلې. کسوري میتي. زموږ نننۍ ویډیو پای ته ورسېدله، تیاره شوه او همده سره ما ته راکړئ اجازت. بیا به ګورو انشاءالله یو نوې ریسیپي سره. د الله په امان، ښه وخت ولرئ. مننه ستاسو دې کتو نه.